اوس چې په اسلام آباد، نوشهر، جمرود او ایبټ آباد کې د پاکستاني پوځیانو په تاسیساتو باندې پرېکنده هوایي ګزارونه ترسره کړي. الحمدلله اهداف تر ډېره مشخص لیستل سوي او له منځه وړل سوي دي، او له زیانونو سره دا پیغام هم لري چې د افغانانو لاس هم د دوی ګریوان ته ورسېدلی شي. باید یادونه وکړو چې همدا اوس هم د پاکستاني اړخ کشفي الوتکې د افغانستان په فضا ګشت کوي. همداراز نن سهار هم بیا پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي چې ډېری ځایو کې ملکي خلکو ته زیانونه او تلفات اړولي دي. دا چې تېره شپه د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت د ځواکونو لخوا د دښمن په وړاندې باندې انتقامي عملیات ترسره شول، د هغو عملیاتو هغه وروستي جزئیات همدا ډول دي. په انتقامي عملیاتو کې مجاهدون په لوړ مورال د ډیورنډ د کرښې په امتداد کې د هېواد د جنوب د شمال شرق او شمال د هېواد د جنوب شرق د هېواد د شرقي او جنوب شرقي ولایتونو په امتداد کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو 19 د دښمن پوستې پرله پسې له منځه یوړې او ویې نیولې. همداراز 2 قرارګاوې هم ورڅخه تسخیر کړې. وروسته د دښمن 4 نورې پوستې هم په تېښته بریالۍ سوې او په خپله یې تخلیه کړې. د 4 ساعته جګړې په جریان کې د دښمن 55 تنه عسکر وژل شوي دي چې د ځینو جسدونه د اسلامي امارت ځواکونو ته په لاس ورغلي او اوس هم له موږ سره دي، او یو شمېر ژوندي هم نیول شوي دي چې د هغو هم د اسلامي امارت ځواکونو سره ژوندي او په لاس کې دي. په یادو عملیاتو کې لسګونه میله سپکه او درنه وسله، مهمات او نظامي توکي افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. همدا ډول د دښمن یو ټانک هم سوځول شوی او یو لوی انتقالاتي اکمالاتي موټر هم د مجاهدینو لخوا نیول شوی. په دغو عملیاتو کې د تر نن سهاره پورې د تلفاتو شمیر د اسلامي امارت د مجاهدینو د تلفاتو شمیر حدودا 14 تنه مجاهدین شهادت رسېدلي دي، 22 تنه ټپیان شوي دي. همداراز د دښمن لخوا په ملکي ځایونو باندې هم من جمله په ننګرهار کې د مهاجرینو په کمپ باندې توغندي وار شوي چې زموږ 14 تنه هیوادوال ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، زخمیان شوي دي. داسې د افغانستان اسلامي امارت د دښمن په وړاندې باندې عملیات نه بلکې غبرګون ښودلی. د دې معنا دا ده چې که دوی د جګړې ته دوام ورکوي، د اسلامي امارت هم ځواکونه هم دا توان لري چې دوی به تعقیبوي او د دوی په وړاندې به نور هم پرېکنده عملیات ادامه پیدا کړي ان شاء الله تعالی. ډېر زیات مننه قدرمن مجاهد صاحب. پاکستان دا کوي چې په افغانستان کې په دې خاطر بریدونه کړي دي چې دلته ټي ټي پي یا هم د بلوچ ملت فالس ته او یا هم دلته د داعش د ځینو افرادو په خاطر باندې دې بریدونه کړي دي. همیش لکه وړاندې چې تاسو وویل چې دا د ډېر یوې لسیزې وړاندې ایالت دی چې په پاکستان کې تېرېږي. د پاکستان د دغه ایالت ستاسو غبرګون څه دی؟ پاکستان همیش د بریدونو وروسته دا ډول ادعاوې کوي. دغه ډول ادعاوې دا د تبلیغاتي جنګ یو برخه بولي که نه دا د دوی د اسلامي امارت په وړاندې باندې خودی یو بنسټ دی؟ بې له شکه ستاسې ته وویل شول او بار واضح شوی هم د اسلامي امارت دا پالیسي نه لري چې د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او یا په سیمه کې د جګړې پلوي وکړي. افغانانو په خپله د جګړې اضرار لیدلي دي، نه غواړي چې په سیمه کې بل هیواد په ورته برخلیک اخته دي. موږ مخکې یادونه وکړه چې ټي ټي پي ستونزه د پاکستان پخوانۍ ستونزه ده او د پاکستان دننه ستونزه ده. دا د افغانستان پر هېڅ ارتباط نه لري. البته داسې په افغانستان کې ځینې مهاجرین اوسېږي، پاکستان مربوط هغه د 13 کلونو مهاجرین دي چې یوې مسله نه ده او نه دلته فعالیت کولی شي. خو داسې اوس څوک د دې عنوان نه په استفاده بیا په افغانستان خاوره تجاوز کوي، دا یرغل ده، دا بې له شکه د جګړې غوښتنې سیاست ده او دا هغه سیاست ده چې په سیمه کې د ناامنۍ طرفداري کوي. بل دا تاسو ته معلومیږي چې ټي پي په پاکستان کې په خپله پراخې سیمې په لاس کې لري، پراخ عملیات کولی شي. د پاکستان نظامي ځواکونه ولې په خپل هېواد کې د هغو مخه نه نیسي، د هغو عملیات ولې نه خنثی کوي؟ او درېیمه خبره داسې کله چې دوی په
وړ مشپه باندې بریدونه وکړه د افغانستان په خاوره باندې هغوی ولې د ټي ټي پي او مسؤل له منځه نه لاړ چې ماشومان شهیدان شول او ښځې شهیدانې شوې ملکي کورونه وویستل شول یا دیني مدرسه کې ماشومان زخمیان شول خو دا به ټي ټي پي باید نښه وي شتون نه لري ټي ټي پي په افغانستان. بله قضیه دا ده چې د ډیورنډ کرښې دا اوس ازغن تار په باندې کېدلی ده او ټولې رسمي لارې له پاکستان سره له 2 میاشتو راپه دې خوا بند دي ساته هېڅ انسان او حیوان هلته تېرېدل نشي کولی. نو ټي ټي پي څه رقم له دې نه تېرېږي له دې ټولو موانعو نه او بیا پاکستان کې بریدونه کوي. بې له شکه دا یوه بهانه ده دا یوه پلمه ده د سیمې د ناامنۍ دپاره د سیمې د جګړې د کش کېدو لپاره او دا باید وغندل شي په سیمه ییزه کچه موږ غواړو چې د دې په وړاندې باندې یو دریځ خپل شي. وبخښئ جناب مجاهد صاحب بخښنه غواړم یو پوښتنه مې دا ده چې وروسته له دې چې د پاکستان د پوځي حکومت په وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا څخه غچ اخیستونکي عملیات ترسره شول ستاسو په نظر سره د پاکستان موقف ته له دې سره چې په هغه ځای کې اسلامي امارت مجاهدین ښې لاسته راوړنې درلودلې د دوی موقف ته په نړیواله کچه په سیاسي برخه کې او په ټولنیزه برخه کې څونه زیان رسېدلی دی؟ بې له شکه چې په دې عملیاتو سره او د دوی هغه حیثیت هم زیان رسېدلی ده او د دوی نظامي ځواکونو ته هم زیان رسېدلی ده او دوی ته کره پیغام هم ورته شوی. داسې نن سهار د اسلامي امارت هوایي ځواکونو په اسلام آباد وایست د دې معنا دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ لاس د دوی ګریوان ته رسېدل او بله دا ده چې دوی به د هر خپل شوم عمل ځواب په اسلام آباد کې ګوري په خپلو لویو ښارونو کې به یې ګوري او د دې تکرار به روان وي. که دوی جنایاتو ته دوام ورکړي بې له شکه سخت غبرګون سره به مخ کېږي. ډېره مننه مجاهد صاحب. د پاکستان ادعا هر وخت دا وي چې هند د ټي ټي پي او خپله د اسلامي امارت سره پراخې اړیکې لري او دغه جګړې تر شا د هند لاس دی. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ بلې دغه یو ډېر غیر معقول غیر منطقي او د دې ټولو هغه واقعیتونو چې موږ په افغانستان کې وینو خلاف یو تصور د سره رامنځته کوي. دوی کوشش کوي دا روایت جوړ کړي په جعلي توګه باندې او بیا په دې باندې هغه اذهان وغولوي چې د دوی سره ملاتړي شي. یادونه باید وکړو چې افغانستان د هند سره هم ښې اړیکې لري او پاکستان سره هم ښې اړیکې درلودلې دي او بل دا چې افغانستان هېڅکله د خپل هیواد خاوره د هیوادونو ترمنځ د لوبو میدان نه ګرځي. درېیمه دا چې اسلامي امارت په نظریاتي شکل او په عقیدوي شکل او په هغه بګراوند چې اسلامي امارت لري هېڅکله د بل هیواد دپاره په لاس نه ده لوبېدلی او د بل هیواد دپاره نه ده استعمال شوی او بله شکه موږ له هندوستان سره د افغانستان لپاره ښې اړیکې ولرو خو دا اړیکې به هېڅکله د پاکستان په ضد مقابل کې نه وي. همداسې موږ د پاکستان سره هم اړیکې درلودل غواړو خو دا به هېڅکله د هند په مقابل کې نه وي. دغه تصور کاملا ناسم او کاملا یې موږ ردوو او غلطه اطلاع داسې کېږي. خاصه کړۍ څوک ده بې له شکه تاسو پوهېږئ چې پاکستان ولس یو محترم ولس ده. پاکستان ولس ته موږ هم درناوی لرو. دا اوس هم درنه موږ متاسف یو چې داسې ورځ وینو چې پاکستان باندې زموږ لخوا ګزار کړي یا د دوی لخوا ځکه هغه ولس د موږ سره خواخوږی ولس پاتې شوی ده. پاکستان کې دیني علما دیني مراکز اوسېږي او سیاسي ګوندونه یې دي هغه ټول معقول خلک دي او د افغانستان سره ښې اړیکې د دوی په نفع او دواړه داسې ګاونډي هېوادونو بلا مشترکات سره لري. داسې دغه حالت څوک نه درک کوي د پاکستان او د افغانستان د خلکو په ضد باندې موقف نیسي. بې له شکه دا یوه حاکمه حلقه ده نظامي حلقه په پاکستان کې حاکمه ده. هغو پاکستان ګټې هم یرغمل کړي دي د افغانستان په ضد هم ناامني خپروي او هغه تنه افغانستان پاکستان هم نه بلکې سیمه کې د ناامني خپرېدو ماموریت لري. موږ درک کړی دی چې دوی د لویو قدرتونو دپاره دا جګړه بیا سیمې ته راکش کوي او بیا هغه ناکامه پالیسي تکراري چې د مشرف په زمانه کې تکرار شوې وي او خپل پاکستان هم ناامنه کړی او لا یې ډېر مقروضه کړی او لا یې ډېر په بې ثباتۍ کې ښکېل کړی. موږ غوښتنه کوو چې پاکستان ولس پاکستان سیاسي ګوندونه پاکستاني علما د دغسې حالت په وړاندې باندې ودرېږي په خپل هېواد کې دغه حاکمه پوځي حلقه له ګریوانه راونیسي او د دغه شرارتونو پوښتنه ځي. مجاهد صاحب تلفاتو په اړه کارته ویل چې ملکي کسانو ته څومره تلفات راوښتي دواړو لورو ته څومره تلفات راوښتي او په ظلم کې د افغان ځواکونو کوم وسایط هغه ته هم ضرر رسېدل دي او که یا مننه. د تلفاتو په اړه باندې ښکاره ارقام دا دي چې د دښمن د تېرې شپې عملیاتو په جریان کې 55 عسکر له منځه تللي دي. په دې کې حدودا 23 پورې جسدونه اسلامي امارت مجاهدینو دې خوا انتقال کړي او څه شمېر ژوندي هم نیول شوي چې وروسته به شمېرې اعلان شي او ګڼ شمېر ټپیان شوي هم حدودا 2 قرارګاوې 19 پوستې له منځه وړل شوي.
او د دوی په بریدونو کې هم د اسلامي امارت مجاهدینو هم اوسنی تلفات چې موږ نن سهار تر اوسه پورې ټول کړي دي 14 تنه مجاهدین موږ په ټول جګړه کې شهیدان لرو او 22 تنه ټپیان لرو او ملکی خلک 14 تنه ټپیان لرو په یو ځای کې او د اوس راپورونه دا دي چې په پکتیکا کې دوی ملکی خلک بیا متضرر کړي دي څو تنه ملکی هیوادوال شهیدان او ټپیان لرو شمېر دقیق نه او بل دا چې دوی ادعا کړې دي چې تیر شپه کې دوی لسلو ډیر اسلامي امارت مجاهدین شهیدان کړي یا 200 ټپیان کړي دا ادعا کاملا ناسمه ده ځکه موږ متعرض تیر شپه کې دوی د ځغاستې په حالت کې دوی ته مجال نه د ورکړل چې موږ تلفات واړي او یا زیان پیښ او زیانونه چې پیښ هغه ډیر محدود دي موږ د دې ادعا ردو محترم د نړۍ هیوادونو د سیمې هیوادونو دغه بریدونه په پراخه کچه باندې غندلي دي په سیمې کې وګورو هر ځل دغه بریدونه په پراخه کچه غندل شوي دي سیمې ته ستاسو پیغام څه دی د یو داسې وخت په توګه چې ولې د افغانستان اسلامي امارت غواړي سیمې ته دا پیغام انتقال کړي چې دا جګړه د سیمې د بېثباتۍ دپاره شروع شوې متاسفانه هغه حلقه چې موږ یادوو چې پاکستان کې یو نظامي خاصه حلقه ده هغه د سیمې د بېثباتۍ ماموریت په غاړه اخیسته که داسې نه وي نو ولې په سیمه کې ارامي نه پرېښودل کېږي بعد له 45 کلونو افغانستان اول وار د سوله او امنیت ویني دغه ثبات په افغانستان کې ده دا د سیمې د ثبات لپاره مفید دا د سیمې د آرامش لپاره ګټور ګام داسې دغه آرامش بیرته په ناامنۍ بدلېږي بیرته دلته په بدماشۍ بدلېږي بیرته دلته د وینې تویېدلو ته لاره هوارېږي بې له شکه چې د سیمې هېوادونه ټولو سره متضرر کېږي موږ هیله لرو چې سیمې هېوادونه په دې کې خپل پرېکنده رول ادا کړي او د دغه بدماشانو لاس ونیسي د ظلم غندنه وکړي او د وحشت مخنیوی کې افغانانو سره ودرېږي. مجاهد صاحب تشکر. اگر از سوی کشورهای منطقه درخواست حل مسالمت‌آمیز جنگ مطرح شود و خواهان توقف جنگ شود امارت اسلامی چه موضوع خواهد بود؟ امارت اسلامی افغانستان مثل که قبلا گفته شد خواهان حل مسالمت‌آمیز بوده. بارها ما مذاکرات داشتیم با جانب پاکستانی، بارها با هم نشستیم، موضوعات را گفتگو کردیم، ولی متاسفانه که پاکستان تا حال را جانب پاکستانی آماده نشده که موضوعات را از روی گفتگو و حل مسالمت‌آمیز حل نماید، چون آنها همیشه تلاش میکنند که برای جنگ بهانه سازی بکنند و موضوعات داخلی پاکستان را هم ربط به افغانستان بدن که معقول نیست. ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجیگری کردن و میخوان امنیت در منطقه تامین باشه و بین دو کشور جلوگیری صورت گیره از جنگ ما قدردانی میکنیم و در بخش خود وظایف خود را اجرا کردیم و هنوز هم متحد است. مجاهد صاحب کچیر وایي چې د پاکستاني چارواکو پر مابین خپلمنځي اختلافات یو شمېر د جنګ غوښتنه کوي یو شمېر بیا بیرته خپل سرې بمباري کوي یا جنګونه کوي په دې اړه د نظر څه دی؟ بلا شکه موږ مخکې یادونه وکړه چې پاکستاني ولس او پاکستاني علما او پاکستاني سیاسي اړخونه دوی د جنګ طرفدار نه دي. دا جنګ خو دوی ته پل کېږي موږ پیږو او دوی ته فشار لاندې ته سانسور لاندې دي. هغه خاصه حلقه غواړي چې دلته جنګ وشیندلی شي او بیا جنګ پیل شي چې په ګټه نه ده ټولې سیمې په تاوان تمامېږي. خو د جنګ پیل کوونکي باید موږ وپېژنو چې پاکستان ده، د جنګ آغازګر دوی دي. افغانان د خپل دفاع حق لري، د مشروع دفاع وظیفه یې ترسره کړې ده، تعرض په چا باندې نه کوي. مجاهد صاحب دا که چیرې دې باره کې راته وزده چې په تاسو خپل خبرې کې یادونه وکړه چې په پاکستان کې داسې یو حلقه شتون لري تر څو د سیمې امنیت ګډوډ کړي، په خپله به د پاکستان دپاره څومره تاوان او د هغه تر څنګ د دې اغېز پر افغانستان باندې څه یادولی شو؟ بې له شکه پاکستان دا اوس هم په زیان کې روان ده. داسې پاکستان د 4-5 میاشتو را په دې خوا د منځنۍ اسیا سره قطع شوی ترانزیت او تجارت دا یو لوی زیان د په اقتصادي لحاظ پاکستان یې ګالي. داسې په پاکستان کې ولس او علما دا نه غواړي چې افغانان سره په جګړه کې ښکېل شي، مسلمان وژنه منځته راسي. دا یو لوی تاوان او زیان دی چې هغو ته اوري چې اوس جګړې سره مخ شوي دي. اول دا دی چې پاکستان کې د ناامنۍ او د مشکلات دا نن د 2 ورځې پیښېږي په ډیورنډ کرښه باندې یا په اسلام آباد باندې بریدونه ترسره شول. دا وړه خبر نه، دا ټول زیانونه د همدې شریر حلقې او د جګړې غوښتونکې حلقې لخوا تحمیلېږي چې پاکستان ولس هم سره موافق نه ده. دا د هغو هم په زیان ده، د افغانانو هم په زیان ده، د سیمې هم په زیان ده. مجاهد صاحب په څېر د یوې پوښتنې په باره کې راته ووایاست دا چې پاکستاني لوري ادعا کوي چې افغانستان یا هم اسلامي امارت چې کومې جوابي هغه متقابل غچ اخیستو، هغوی ادعا کوي چې ټول په دې کې ملکي وګړي پناه شوي او یوازې پر ملکي تاسیساتو باندې د بمبارۍ شوي. دغه ادعا څومره ناسمه بولي؟ اهداف ډېر دقیق ویستلي دي. زموږ هوایي ځواکونه چې کوم اهداف په تشخیص کړي وو، هم په اسلام آباد کې، هم په جمرود کې، هم په نوښار کې، ټول نظامي تاسیسات تبدید لاندې راوستي دي او تکرار چې د دوی بدماشي او تجاوز بریدونه به هم تکرار شي انشاءالله. مجاهد صاحب
پاکستان تل ادعا کوي چې اسلامي امارت د مخکینی بریدونه هم اوسني د هند په ملاتړ کوي او د هغوی په غوښتنه کې په دې اړه تاثیر مخکې دا ځواب وسو مخکې موږ بیا تکرار وسو موږ د هیڅ هېواد لپاره د بل هېواد سره جګړه نه کوو موږ له هند سره هم عادي اړیکې ښې اړیکې غواړو د پاکستان سره هم غواړو خو یو د بل لپاره موږ جګړه په مخ نه بیایو او داسې نیابتي جګړې سابقه موږ نه لرو اول دا د متاسفانه چې خپله د پاکستان پوځ د نیابتي جګړو لپاره استعمال شوی دی فکر کوي چې نور به هم همداسې وي مننه له ټولو نه سلامت اوسئ ټولو ته ښه ورځ زما ته ښه ورځ